د لغمان والي رحمت الله یارمل نن د پنجشنبې په ورځ د لیندۍ په 8 نیټه په ختیځ کې د یونیسیار مؤسسې مشر ویلم ایجالو سره ګډه ناسته ترسره کړه. په پیل کې ختیځ کې د یونیسیار مؤسسې مشر ویلم ایجالو د لغمان والي څخه مننه وکړه چې تل په دې ولایت کې له ټولو مؤسساتو سره خورخي اړیکې پاللي او د فعالیت لپاره یې ورته مناسب چاپیریال برابر کړی. نوموړي په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو ترسره کړو چارو او لاس لاندې کارونو اړوند معلومات شریک کړل. ویلم ایجالو زیاته کړه چې راستانه شوي داخلي بېځایه شوي او پوهنې ریاست سره ښوونځیو د ودانیو او څښاک پاکو اوبو د رسولو سربیره په ګڼو برخو کې له بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ فعالیت او مرستې کوي. هغه ویل چې د کورونا لومړۍ څپې پر مهال د عامه پوهاوي سربیره په ګڼو برخو کې له روغتیایي او نورو ادارو سره په شریکه کار کړی او د کورونا دویمې څپې لپاره هم چمتووالی لري. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل په دې ولایت کې د یونیسیار مؤسسې له فعالیتونو خوښي ښوده او یادونه وکړه چې یونیسیار د خپلو مرستو او فعالیتونو څخه لا پراخه کړي. هغه ویل تاکید په دې دی چې په دې ولایت کې ټولې نړیوالې مؤسسې باید خپلې مرستې په اساسي کارونو کې ترسره کړي. ښاغلي یارمل زیاته کړه چې په راتګ سره یې په ولسوالیو کې تر ډیره سیمې بیرته امن شوي او ډیری داخلي بېځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي. نوموړي له یونیسیار غوښتنه وکړه چې په ټولو برخو کې د لغمان ته ځانګړې پاملرنه ولري او ولایتي اداره چمتو ده چې ټولو مؤسساتو ته په دې ولایت کې کاري اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ناسته کې دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې ترسره او نظریات سره تبادله شول.